سلام علیکم قدرمنو ملګرو. په تیرو څلورو برخو کې به تاسې اورېدلي وي چې موږ یو بل پیدا کړي دي او افغان ادبي بهیر جوړیږي. ځکه جوړیږي چې کاروان مو موندلی، سالک مو موندلی، حنیف خلیل مو موندلی او نثار صاحب مو موندلی، فی البدیه مشاعرې مو کړي. دا په وحدت اخبار کې خورې شوي دي او موږ ته مشرانو پسرلي صاحب، سمیم صاحب، رفیع صاحب دوی مشورې راکړي، زیار صاحب چې موږ باید خپلې هڅې منسجمې کړو. نو او دغه د فیالبدیه مشاعرو په ځای باندې یو ټولۍ جوړ کړو او هغوی هم له موږ سره په دغه ټولي کې را یوځای شي. نو مخکې د نه چې افغان ادبي بهیر جوړ شي، یوه اونۍ وړاندې د افغان ادبي بهیر د بنسټ د ایښودو نه یو مقدماتي غونډه موږ وکړه چې په دې مقدماتي غونډه کې کاروان صاحب، سالک صاحب، نثار صاحب او حنیف خلیل برخه لرله او دا په صدر کې د کاروان صاحب په کوټه کې، یعنی کاروان صاحب ته مو په صدر کې کوټه نیولې وه، چون هغلته دی روزانه راتلو، په واړه بهیر کې به سره یو ځای کېدو. نو دا مناسبه وګڼله چې کاروان صاحب دې یوه کوټه ولري. دغه کوټه بیا زموږ د ټولو دیره هم وه، خو اصلي ناسته زموږ په هغه د چایو په زاړه هوټل کې وه چې دم په دم به تازه چای راغوښتو، چې هر کس به نوی راغی یو چای به ورسره تازه کېده، هغه که تورې چای و که کاوه وه. خو مخکې هم موږ ویلي چې په 5 روپۍ تورې چای او په 3 روپۍ کاوه وه، خو چې موږ به کله راوتلو نو 100 کلدارې به موږ پرېښودي او د نن نه 15 کاله وړاندې 100 کلدارې د 1,000 روپو ځای نیسي، ځکه چې اوس پیسه بیا ارزښته شوې ده او هغه وخت کې ارزښت زیات و که نه د پاکستاني روپۍ. په هر صورت د مقدماتي غونډه همداسې وکړله چې د پسرلي صاحب د ماتې شپېلۍ په نوم کتاب چاپ شوی او دغه ماته شپېلۍ وغږوله، هر چا پې خپل تنقیدي نظر ورکړ او نثار صاحب یې ګزارش ولیکه چې دغه گزارش بیا د افغان ادبي بهیر په نوم چې نثار صاحب کوم گزارشونه د بهیر د گزارشونو ړومبی کتاب چاپ کړ، نو دغه گزارش پکې د افغان د جوړېدو، افغان ادبي بهیر له جوړېدو نه وړاندې وضاحت شوی دی چې ما د شپېلۍ د پسرلي صاحب غږېدلي. د دغې مقدماتي غونډې نه وروسته یو اونۍ وروسته د هیلې مجلې په پېښور پریس کلب کې، پېښور پریس کلب هغه وخت کې په ارکایوز اداره کې و، نو هغلته هغه لوی ښه پراخه ځای و که نه، نو د محمد ګل خان مومند سیمینار هیلې مجلې جوړ کړی و. د هیلې مجلې ادارې چې استاد اسماعیل یون د ده مشري کوله په پېښور کې او د هیلې په نوم مجله چاپ کوله او دغلته د ده فنډریزي چې کومه وه، پیسې میسې او د امکانات چې چا برابرول، هغه په ډنمارک کې زمونږ او ستاسې قدرمن ملګری عبدالمالک بېکسیار و. په هر صورت دغه ورځ باندې ډېر زیات کوزني او برني لیکوالان په دغه سیمینار کې سره یو ځای شوي وو او مقالې ولوستلی شوې. نو کله چې دا سیمینار پای ته ورسېده نو همدغه موږ مناسبه وګڼله چې اوس ټول مشران هم شته، نو ځینې مشران د ساو صاحب سره په ډبه سوزکۍ کې کېناستل او موږ پیاده پیاده راغلو صدر ته، د کاروان صاحب کوټې ته او کېناستو چې د افغان ادبي بهیر بنسټ کېږدو. نو زه به اوس د خپل یاداشت نه باندې زور راولم او څو نومونه به زه یاد کړم چې په دغه کې شاملو، د بنسټ ایښودو کې برخه لرله. رفیع صاحب، پسرلی صاحب، سمیم صاحب،
په خپل اسماعیل یون استاد لال پاچا ازمون محمد هاشم غم شریک هم په دې ورځ باندې پیښه راکړې وه. هاشم غم شریکو کاروانو، نثارو، حنیف خلیلو، سالک صاحب و، زه ومه، فکر کوم دغه کسانو چې د افغان ادبي بهیر بنسټ کېښودی شو. او په همدغه ډومبۍ غونډه کې پسرلی صاحب موږ اول داسې فکر وکړو چې افغان ادبي کاروان به د دې نوم وي. دې ټولو مشرانو هم دا نوم غوره وګڼلو، وایي چې بس دا کاروان یې ښه دغه دی. بیا کاروان صاحب ویلې نه، زه داسې شرمېږم په دې نوم باندې چې بیا به خلک وایي چې ولا دا غونډه د کاروان صاحب په نوم ده. نو راځئ چې د کاروان په ځای بهیر نوم کو. بهیر هم چې دی یعنی کاروان هم بهیر ته وایي که نه. نو بیا افغان ادبي بهیر شو. نو افغان ادبي بهیر بنسټ کېښودلی شو او په دغه ډومبۍ غونډه کې پسرلی صاحب تا حیات صدر شو، کاروان صاحب او حنیف خلیل معاونین شول، مرستیالان یې شول، نثار صاحب منشي او سالک صاحب معاون شو، مرستیال یې شو. ساو صاحب د سټیج چلونکی او زه له ساو صاحب سره داسې ممهز په توګه او ورسره تر څنګ د مالی چارو مسؤل وټاکلم. بس غونډې شروع شوې. راتلونکې غونډه مو د پسرلي صاحب کره وکړه، یعنې دا ړومبۍ غونډه چې د بهیر جوړیږي د دې بنسټ د جوړېدو نه ایښودو نه وروسته ړومبۍ غونډه مو د پسرلي صاحب په حجره کې وکړه. نو بیا گزارش خور شو، چې گزارش خور شو د جوړېدو گزارش هم خور شو، د ړومبۍ غونډې چې نقد او مشاعره شوې وه دا گزارش هم خور شو. نو بلې غونډې ته زمونږ کسان د لسو نه تقریبا 15-16 ته ورسېدل. دویمه غونډه مالته وشوه د پسرلي صاحبزي کې. په درېیمه غونډه کې زمونږ شمیر تقریبا د 20 نه پورته شو. او څلورمه غونډه کې بیا د پسرلي صاحب په حجره کې د ملګرو او د شاعرانو لیکوالو ځای نه و. ځینې په نوتیه کې کور و، ځینې په یعنې د حجرې نه بهر پاتې شول. نو په هر صورت دغلته بیا په دې ورځ باندې پریشان داودزی هم راغلی و دې غونډې ته. نو پریشان داودزي وویلې چې زه به په سیوکارنو چوک کې چې اردو ساینس بورډ لایبرري ده، نو زه به د هغه مسؤل کس سره خبره وکړم. نو تاسو خواست د یکشنبې په ورځ غونډې کوئ، د یکشنبه د هغوی رخصت وي، خو زه به هغه مسؤل کس زما ملګری دی هغه ته به زه ووایم چې د یکشنبې یا اتوار په ورځ دغه رالیږي د ملازم چې د یو 2 ساعتو 3 ساعتو دپاره هغلته وي او تاسو ته د اردو ساینس بورډ لایبرري د یو 2 ساعتونو دپاره خلاصه پرېږدي او تاسې پکې خپلې غونډې وکئ. نو زمونږ هم دا مشوره خوښه شوه د پریشان داودزي او ورته مو ویلې چې صحیح ده، دا خو ډېره ښه خبره ده. نو بله ورځ پریشان صاحب راغی، هماغه زما کارځای ته راغی، ویلې چې اجازت مې واغوستلو او تاسې کولی شئ، بلکې موږ او تاسې کولی شو چې د بهیر غونډې هلته وکړو. نو پریشان داودزی هم د بهیر د بنسټګرو نه دی او دغلته یې دا بهیر خپل بهیر ګڼلو. نو هغلته به د پنجشنبې په ورځ به هم موږ تللو، د قلندر صاحب غونډه به وه، یعنې ساو لیکونکو مرکه، او د یکشنبې په ورځ به بیا هم موږ تللو او د بهیر غونډې به هم کولې. تقریبا نه پوهېږم چې موږ به څومره غونډې کړي وي دغه اردو ساینس بورډ لایبررۍ کې. دا هغه د نثار صاحب په ګزارشونو کې د دې دغه شته دی، د معلومات شته دی، ځکه چې ړومبي ګزارشونه چې هغه لیکلي هغه وخت کې مونږ غونډې په اردو ساینس بورډ کې کولې. او دا چې که هغه دغه ته مراجعه وشي نو معلومیږي چې هلته مونږ څومره غونډې کړي دي. بس د اوس دپاره همدومره،
او نور خبرې به په بل قسط کې سره کوو. په خدای مو سپارم.